الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله مولانا العظيم ولقد آتينا او بشکا ورکړ موسی الكتاب موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا کتاب وقفینا او پرلا پسی اولیگل مونگا من بعده رستو ددنا بالرسل پیغمبران و آتینا او ورکڑی مونگ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم تا البینات خکارا معجزے وَأَيَّدْنَاهُ او قوت ورکڑ مونگا اغتا بروح القدس روح القدس سرا افکلما آیا ہر زلی چی جاءکم رابوڑو ستاسو سرا رسول یو پیغمبر بما اغا حکم لا تهوا چنئی خوخی انفسکم نفسنا ستاسو استکبرتم نو تاسو غرور اکڑو ففریقا پس یوڑلا کذبتم تاسو دروغ جن اکڑا وفریقا او یوڑلا تقتلون تاسو قتل کڑا وقالو او اغی وائی قلوبنا زمون زڑونا غلف پا پردہ کی دی بل نہ بلکہ لعنہم اللہ لعنت کردے دے پا دوئی باندے اللہ تعالی بکفرہم پا سبب دا دوئی دا کفر فقلیلا پس دیر لگ ما یؤمنون ایمان راوڑی دا دوئینا دا سورہ بقرہ یولسمی رکو رنبنی دوا آیتون دی تذکرہ کا دا بنی اسرائیلو جاری دا او پدی آیتونو کے اللہ تعالی دا بنی اسرائیلو دا زرد سختے دو مثالون بیان کریں اللہ جل جلالہ دی باندی چکم انعامات کڑیو دیر پکی بیان شو اخروی لحاظ سرا دا آخرت پا لحاظ سرا دا دی روحانی ترقی پا لحاظ سرا چکم انعاماتو اغا دا پیغمبرانو سلسلہ او اغا دوی تا مختلف کتابون ورکولو نو پدی آیت کی دا آغی انعامات و تذکرہ ہم رالا
دیتا الله رب العزت یو لوی پیغمبر جلیل القدر پیغمبر په انبیاء کې چې اوچت مقام لري هغه پیغمبر ورکړ او دا غي نوم حضرت موسی کلیم الله پیغمبرانو کې ټولو کې اوچت مقام زموږ د پیغمبر حضرت محمد عربي صلی الله علیه وسلم اغه پسې په دویم نمبر حضرت ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام په دریم نمبر حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام نو دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل طرف ته د پیغمبر په حیثیت سره تل او وهم د بنی اسرائیل په دغه قوم کې هغه پیدا شوی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام د نسل نو الله تعالی وایي چې مونږه موسی علیہ السلام راولېګ او بیا تاسو په درخواست یعنی هغه وخت کوم بنی اسرائیل او مشرانو د هغه په درخواست باندې موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی کوه تور تر او غوښته او هغه له یو کتاب د احکامات مجموعه یو شریعت د ژوند تیرولو د پاره لایحه عمل د تورات شریف په شکل کې ورک په دغه وخت کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام او دا غي مشرور حضرت هارون علیہ الصلوۃ والسلام موجود د دې د وفات نه بعد دغه شریعت تابعداري نور پیغمبرانو هم کړی او په سونو پیغمبران راغلي په یو روایت کې راغلي چې موسی علیہ السلام نه بعد سلور زره پیغمبران الله تعالی بنی اسرائیلو کې را لېږلي دي واقعي کې د بعضو نمونه هم روایاتو کې تفاسیرو کې احادیث کې قران کریم کې راغلي مثلا موسی او هارون علیهم السلام نه بعد حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دا شان دي حضرت شمعون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام او نور مخکزونو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول بنی اسرائیل او بیا اخیری پیغمبر په بنی اسرائیلو کې چې کوم راغله دا غي تذکرہ ده مخکې وآتینا عیسی ابن مریم حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په بنی اسرائیلو کې اخیری پیغمبر هغه نه بعد بس یو پیغمبر زمونږ استاد خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی دي او هغه بنی اسماعیل کې د اسماعیل علیہ السلام په اولاد د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې بس دغه یو پیغمبر راغلی نور هیڅ څوک نه راغلی او بل طرف ته اسحاق علیہ السلام دا غي زوی یعقوب علیہ السلام هغه ته اسرائیل ویل شي د اسرائیل علیہ السلام په اولاد کې په زرګونو پیغمبران راغلي نو الله تعالی دلته کې دا غي تذکرہ وکړه عیسی ابن مریم الله تعالی په قران کریم کې پیغمبرانو د پلارانو نمونه نه دي استعمال کړی یا آدم یا نوح داشان یا هود او یوسف علیہ السلام داؤد علیہ السلام د ټولو پیغمبران چې نمونه دي بس دا شانتي یوازې یو سنگل نوم دی د عیسی علیہ السلام چې تذکرہ کم ځای کې هم راغلی دا نو اکثر د دې د مور نوم راغلی او قران کریم کې د زنانه بس دغه یو نوم راغلی یعنی الله تعالی په پرده کې ساتلی او دلته کې ضرورت وو ولی چې د عیسی علیہ السلام والد نو الله تعالی په خپل قدرت سره بغیر پلارا د مور نه حضرت بی بی مریم علیہ السلام نه پیدا کړ حضرت جبرئیل رااله او
د لستونی د کپړې نه بیبي داسې ونیسله او پوکې و ای پوکي سره هغه خشوه او د حضرت عیسی علیه السلام ولادت وشو. نو عیسی علیہ السلام ته الله تعالی دا غي تذکرہ کوي نو فرمایي چې البینات دی له مونږه واضحه دلایل ورکړي. د دینه مراد دا غي معجزات د دې په وخت کې د ډاکټرای او د طب ډیر زیات رجحان او ډیر ترقی کړو. دی له الله تعالی داسې معجزې ورکړي داسې د بیماریانو شفای ولا ورکړه په لاس کې چې داغه علاج په طب کې نو په ډاکټرای کې نو. یو خدا چې مادرزاد ړون یعنی پیدایشي ړون چې ده د هغه علاج نشته په طب کې. عیسی علیہ السلام له بلاړ سترګو به الله سراف کړ د الله په حکم سره بالکل ټیک شي. دا شان د برګی دا مرض او برستا د دې هم علاج نشته. عیسی علیہ السلام له براله بدن باندې به لاس وو د الله په حکم سره ټیک شي. کور کې وچه دای صحیح خو د بل وخت د پاره د خوراک د پاره او سچ وای او خوړل عیسی علیہ السلام له چې براله عیسی علیہ السلام ورته وی چې تاسو دا یې خدي او دا خوړل دي د غیب خبر او دا شانتي دینهم لویا معجزه هغه دا چې مړی ته به وي قم باذن الله د الله په حکم سره را پاسه او ژوندې شي. نو داسې معجزات الله تعالی عیسی علیہ السلام له ورکړي وایدناه بروح القدس او د دې مدد او تایید یې کړو د چا په ذریعہ د پاک روح په ذریعہ. پاک روح نه مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام دیو مسلسل او همیشه عیسی علیہ السلام سره د شیطان او د شیطان د ذریت که انسانانو کې او که پریانو کې د اغینا مکمل محفوظ او حفاظت کې. روایت کې راځي چې کله دا ماشوم پیدا شي دا شیطان هغه لاس وړي چې زما حصہ هم ده ستا په ژوند کې ستا په عملونو کې. خو دوه کسانو لا د لاس نه دی وړی من کړی شي یو بیبي مریم او یو حضرت عیسی علیہ السلام. دا داسې دوا پاکي هستۍ دي چې د شیطان د هر قسمه تسلط نه او هر قسمه وسوسې نه او د هر قسمه داغه د مکر او فریب نه الله تعالی محفوظ. او روح القدس د دې نه مراد جبرئیل علیہ السلام په احادیث کې هم راغلي دي قران پاک کې هم نور ځایونو کې راغلي چې د قران کریم نزول سره روح الامین براتله یعنی جبرئیل علیہ السلام. حضرت حسان نبی علیہ السلام سره ناشته نو دا خبر رااله چې مشرکین د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی کړي دا د اشعار په صورت بدر دی ویلي د خو شعرونو کې. نبی علیہ السلام حضرت حسان په خپل منبر باندې کینو او ارشاد یې فرمایي وایا حسان دې له جواب ورکا او بیا دعا وکړه یا الله روح الامین د دې د مدد او د نصرت لپاره راولېږه. یعنی د دې مدد او نصرت حضرت جبرئیل علیہ السلام په ذریعہ وکړه چې دې ته قوت حاصل شي. بیا دینه بعد الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې کله هم تاسو سره یو رسول یو پیغمبر یو حکم براړه که تاسو خوښ به نو تاسو به او ټیک ته جی صحیح ده عمل پکو او چې خوښ به نه طبیعت باندې با درونو لا تهوا انفسکم تاسو د زړونو او د نفسونو خلاف به استکبر تاسو به لوی وکړه تاسو به د خپل زړه ومنل او د الله د پیغمبر خبره به هم پرې خو گویا د الله د پیغمبر خبره سپکه به وګڼله
او خپل خبره خپل د زړه هغه आवाज هغه به تاسو اوچت وګڼه لوی به وګڼه نو دا تاسو لوی غرور او تکبر به وکړو نو بیا د هغې نه بعد ستاسو دا زړونه دومره سخت شو چې تاسو ففریقا کذبتم د یوې ډلې د پیغمبرانو تاسو انکار تاسو دا دروغجن دي نوز یعنی هر څه دی په خپل سترګو ولیدل څه معجزات دی ته وښودل شو څه نعمتونه دی باندې راوورېدل خو بیا هم د پیغمبرانو انکار یې وکړ چې نه تاسو دروغ وایي نعوذ بالله او د بلې ډلې یعنی یو ډله خو د هغې انکار دی کوي نو صرف انکار باندې بس نه کړل بلکې دینه نور مخکې لاړل فریقا تقتلون یوه ډله د پیغمبرانو دی قتل حدیث شریف کې راځي چې آخرت کې قیامت کې دوزخ کې ټولو کې سخت عذاب به هغې کس ته کېږي چا چې یو پیغمبر وجني یا د پیغمبر د لاسه څوک مړ شوي قتل شوي دغه دوو کسانو ته به ډېر سخت عذاب نو دی کومه ډله چې دروغ یې وګڼله دروغجن یې کړل نو هغې کې عیسی علیه السلام غونته کې لوی پیغمبر هم شامل دی او بیا د نبی علیه السلام په دور کې چې کوم بني اسرائیل وو دی د محمد عربي صلی الله علیه وسلم تکذیب وکړ انکار یې وکړ او چې کومه ډله دی قتل کړه شهید یې کړه نو هغې کې دو جلیل القدر پیغمبران حضرت زکریا علیه السلام حضرت یحیی علیه السلام دا دواړه ډېر بې دردۍ سره دی شهیدان او دین علاوه هم نور پیغمبران قتل کړي دي څنګه چې روایاتو کې راځي چې دی په یو ورځ کې 43 پیغمبران شهیدان کړ په یو ورځ کې او دی به ډېر فخر سره دا خبره کوله وقالو قلوبنا غلف زمونږ زړونه هغه بند دي یو پرده کې بند دي هغې باندې پرده ده هغې ته دننه څه نشي تللی یعنی ستاسو دا کومې خبرې دي ستاسو د دین دا دعوت دی دا زمونږ زړونو ته نه کوزېږي دا خو د فخر خبره نه ده دا خو د جړا خبره ده چې ستاسو زړونو باندې د پیغمبر علیه السلام خبره اثر نه کوي دا د فخر او د لویۍ خبره نه ده بلکې دا خو خبره ستاسو د کفر او د لعنت د وجې چې ستاسو کفر دې حده پورې ورسېده انکار هم دې حده پورې ورسېده چې د الله د طرف نه تاسو باندې لعنت راووړل او لعنت څه ته وایي د الله د رحمت نه لرېوالي ته نو ایمان راوړل دا رحمت و د دې رحمت نه تاسو لرې کړی شوئ نو د الله د عذاب چې هغې ته لعنت ویلی شي د هغې مستحق جوړ شوئ فقلیلا ما یؤمنون نو ځکه ډېر لږ بني اسرائیلي یهودیانو کې ډېر لږ خلک دي چې هغې ایمان راوړي یعنی د نبی علیه السلام په زمانه کې یهودیانو کې چې کوم معتبر نوم راغلی دی دا حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی یهودیانو ډېر لوی عالم و او نبی علیه السلام سره مناظرې دپاره د کتابونو یو لوی لوی پنډونه په اوښانو باندې تړلي او د نبی علیه السلام په خدمت کې را روان دی مدینې طیبې ته رالی تپوس یې وکړه کم دی هغه کس چې وایي زه پیغمبر یم اتفاقا نبی علیه السلام هغه ځای نه تېرېده چا ورته ووایي چې هغه دی ټول کتابونه یې پرېښودل او رالی چې دا خو اکه مخ دی اکه چهره ده کم چې ما په کلونو تورات شریف کې ویلي یعنی ټول علامات چې کم په تورات کې راغلي دي هغه ټول تاسو کې موجود دي نو ځکه زه ایمان راوړم اشهد ان لا اله الا الله ووایي او مسلمان شو خو داسې خلک چې ایمان یې راوړی دی الله تعالی وایي فقلیلا ما یؤمنون دا ډېر لږ دي یهودیانو کې د دې اکثریت په خپل دین باندې په خپل هغې عقایدو باندې کاربند الله تعالی دې مال او تاسو له ټولو مؤمنانو له په قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي ترجمه به ووایو ولقد آتینا او بشک مونږ ورکړو موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته کتاب وقفینا او پر لپس راولیږل مونږه
من بعده رست ددنا بالرسل پیغمبران و آتینا او ورکڑی مونگ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم تا البینات خکار معجزی و ایدناه او قوت ورک مونگا غتا بروح القدس فپاک روح سرا افکلما آیا هر زلچی جاءکم راب وڑو تاسو تا رسول یو پیغمبر بما اغا حکم لا تهوا چنئی خوخی انفسکم سرونستاسو استکبرتم نو تاسو تکبر اک ففریقا بس یوڈلا کذبتم تاسو دروغ جن اکڑا وفریقا او یوڈلا تقتلون تاسو قتل کڑا وقالو او اغیوائی قلوبنا زمونگا زڑنا غلفن پردہ کی دی بلکہ لعنہم اللہ لعنت کڑے دے پدوئی اللہ تعالی بکفرہم بسبب دوئی د کفر فقلیلا بس دیر لگ ما یؤمنون راوڑی د دوئینا ایمان وما توفیق